مونږ چې بازار ته لاړ شو یو شیز نه تصویر وباسو نو یا پولیس سټیټ وباسو ویل رنګین وباسې که ساده رنګین کیدای چې هر قسم صحیح پکې پرته وي او دې ساده کې صرف تور صحیح پرته وي زمونږ په دې وړه سترګه کې الله رب العالمین هر قسم رنګ اچولی دی چې یو رنګینه شیز باندې پریوزي دا زمونږ د سترګې نه نظر هغه رنګینه شیز راله همغه شانتې رنګین ښایي که سوري مونږ ته سترګه ښیي چې دا سور دی که زیړي راته سترګه ښیي چې هلکه دا زیړ دی هر یو رنګ راته ښیي دا هم د الله لوی فضل دی چې هر صحیح رب العالمین په دې سترګه کې اچولې ده وفي انفسکم افلا تبصرون الله رب العالمین وایي د خپلو نظرونو ته تاسو لږ سوچ وکئ د خپلو بدنونو ته لږ سوچ وکئ آیا تاسو څه بصیرت نه لرئ چې مال رب العالمین دا سترګه را کړې ده مال الله دا غوږ را کړی دی مال الله رب العالمین جبه را کړي د ژبې سره یو هوا غوندې د دې نه خبرې جوړېږي دا کوم ځای نه رب العالمین مال را کړي دغې طاقتونو ته لږ سوچ وکړه دې ته لږ سوچ وکړه چې ډېر خلک ژبې مې ساګانې م اخیستلی شي لیکن هغه اظهار ما فی الضمیر نشي کولی خبرې نشي کولی چې زړه کې څه هغه بهر نشي راویستلی ژبه یې نور کار نه کوي هسې چاړه نو دا د الله رب العالمین طرف نه یو لوی نعمت دی چې د انسانانو لی ورکړی دی الله وایي داسې مې هم کولی شو چې د غوږ باندې مې کون کړی وي چې قرآن کریم پې نه اورې حق خبرې پې نه اورې زما د نورو خبرو اورېدلو درته ضرورت نشته دا الله ډېر غټ لوی احسان موږ سره کړی دی که نه ډېر خلک به نن د غوږونو نه محروم وو چې زه الله رب العالمین وایي چې حق دې پې وانه اورېدو بس غوږونه هم درله نه درکو